رایت شوی بیخي بې اندازې یاره زه درشم که ته دلته راځې او ستا غزل مې پرې لیکلی د لرګي ده دغه نښه ده زمونږ د دروازې په ژوندوني که راځې عباسه راشه بیا مې مه ژاړه د قبر په خازې لاس له رڼا راوړئ تیارې د جهالت مه راوړئ مطلب مې دا دی د خپل سر له مصیبت مه راوړئ د امن خاوره ده د مینې ضرورت دی ورله د خپلې خاورې له تخمونه د نفرت مه راوړئ بغیر د ډز نه مو بل کوم هنر زده کړی که نه په نه خبره په ځانونو کې غیرت مه راوړئ لاس چې د مات شي دا متل دی چې راځي غاړې ته د خدای خاطر وکئ په ځان باندې قیامت مه راوړئ څه چې کرئ هغه یې بل غواړي ضرور ومنئ د بل عزت په خرڅېدو لاس له دولت مه راوړئ او ما نه قرار شئ زما زړه کې ګوتې صله وښئ درنه به سر وخورم بس خونې ته حقیقت مه راوړئ د خیبر غرونه دې ټول انګار انګار شي دا انګار دې بیا په هغه چا انبار شي هغه ورور چې د ورور خپې وخي ظالم وي هغه ورور دې بیا په دې کې راګزار شي او پښتانه به ترقي وکړي منمه خو چې لږ د دې چرګانو نه وزګار شي قرار صاحب پښتانه به ترقي وکړي منمه خو چې لږ د دې چرګانو نه وزګار شي زه دا نه غواړم چې ما نه څوک خفه شي زه دا وایم پښتانه دې لږ په لار شي خلکو جوړ کړي ماڼۍ په سمندر کې بچي له ټوپک ورکو چې خامار شي ځان کابو که نور څه مه وایه باسه هسې نه چې د چا زړه در نازار شي او کنه یار ډېر ښه دی عباس صاحب سلامونه ملګرو ګلزمان بیقرار یم د خپلې پاڼې ګلزمان بیقرار نه تاسو سره نیغ په نیغه یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به قدرمنو یاد دې وي چې راغلی یم د بوغانانو سیمې علاقې ته د ډېر ګرانه محترم عباس طنها صاحب خواته راغلي وو نو غوښتل مې چې څه شعرونه ترې ریکارډ کړم او تاسو سره شریک کړم نو وخت مو نه اخلم راځئ طنها صاحب ته په پروګرام کې هرکلی او ستړي مه شئ وایو طنها صاحب هر کله راشئ او بار بار راشئ مننه دې کوم چې دومره لنډ او تنګ مصروفیات وخت کې موږ ته وخت راوباسو او موږ ته مرکې وخت راکړو ډېره زیاته مننه بیقرار صاحب ستاسو مننه کوو چې دومره لرې ځای راغلی موږ ته مو وخت راکړو دا قیمتي وخت تاسو وخت ویست دلته راغلی کور مدان هر کله زموږ په لیمو خدای مو بیا راوله مننه خوشحاله اوسئ طنها صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي ژوند ښه تېرېږي روان دی بس شکر دی ښه تېرېږي طنها صاحب داسې ډېر ملګري کتونکي به چې تاسو به پېژني خو داسې ډېر به چېرې نه به مې پېژني ما ویل که خپل ځان مو معرفي کړو داسې لنډه پېژنګلو مو د ملګرو سره شریکه کړه نو ډېره زیاته به ډېره ښه خبره یې وکړه زما نوم عباس طنها دی او د بره پښتونخوا ننګرهار افغانستان ننګرهار یم ډېر ښه د کوزي پښتونخوا پېښور کې پاتې کېږم او څه دغه ما ته ګوډه شاعري کو ملګرو ته ښکاره ده ابا طنها صاحب پوښتنه لرم څو پوښتنې به هم کوو غزلې به هم وایو څومره وخت کې شعر او شاعرۍ نړۍ ته راغلي یاره دغه خبره خو بار بار خلک تکرار کوي خو ښه خبره ده زه خو ما ته پته نه لګېدل زه شاعر یم اوسم شاعر نه یم خو سمات ګوډ لیکو بس چا خبره ملګري بابا کوي راته مونږ به ځه څه پکې شته دي تقریبا داسې ووایه چې 5 کاله کېږي څه پاسه چې دغه لا زیات که نه چې غزل لیکم مات ګوډ غزل طنها صاحب اخرنۍ پوښتنه دغه لرم چې کتاب مو چاپ دی نه د چاپ اراده مو شته څه نوم به وتږدي نه دی دغه خبره د ملګرو سره شریکه کړئ نو ډېره زیاته به ښایي یاره کتاب خو لا دستي نه دی چاپ او انشاءالله په دغه سختې حالاتو کې به کتاب چاپ کوو او نږدې لنډ وخت کې به چاپ کوو انشاءالله الله ته منظوري الله دې وکړي چې ستغه دغه زیار زموږ تر لاسونه راورسي او موږ هم ترې خوند واخلو دغه کتونکي ته خوند واخلو انشاءالله په دعا ګوي درته انشاءالله دعا به کوو بس طنها صاحب د کتونکو وخت نه اخلو نو شعرونه را سره شریک کړو ډېره زیاته به ښایي ګلزمان صاحب شعرونو ته به راشو بیقرار صاحب غزل چې ارشاد ښکلي په خپل حسن غرور کوي ښکلي په خپل حسن غرور کوي او داغه نمرنګ خو یې ضرور کوي او ښکلو مې زړه داسې لمبه لمبه کړو لکه لمبې چې بل ته نور کوي ښکلو مې زړه داسې لمبه لمبه کړو لکه لمبې چې بل ته نور کوي زما د زړه د کلي خانه آی هی څوک دومره ظلم په مزدور کوي هغه دې دومره ظلم نه کوي نور هغه دې دومره کبر نه کوي نور لږ ډېر تپوس دې د رنځور کوي او عباسه هغه بوټی وچ شو درنه تا چې ویل څه کالي انګور کوي ډېر ښه دی عباس پخپله په خپل ځان پورې حیرانه شوه که نه شوه او د چا چې خوښه نه وه اوس پې ګرانه شوه که نه شوه چې ما د سر تور سر پټېدو اراده وکړه راغوړې دوپټه په ما تاوانه شوه که نه شوه ډېر ښه شعر دی چې ما دې د سرتور سر پټېدو اراده وکړه راوړې لوپټه په ما تاوانه شوه که نه شوه چې 2 ځلې مین شي سړی
دوه ځلې ناکام شي دنیا ور باندې دوه ځلې راورانه شو که نه شوه. ډېر ښه شعر دی بیا ووایه. واه 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 واه. او باره غمازه خپې له زور ورکه چې عقل پیدا شي ورلاندې زما سعاده چې انسانه شوه که نه شوه. ریباره زه به لاړ شمه څه چل په ما ونه شي ته ګوره چې ډولۍ ته ور روانه شوه که نه شوه. ښکلا خو د دې چم ټوله را جوړه په عباس وه چې لاړ اوس بدرنګه د هر چا نه شوه که نه شوه. واه واه باسې واه واه. ما درله تیاره جوړه کړې ده مینې ته مې لاره جوړه کړې ده ستا هغه وړه شیطانه خور څه وه اوس مې ترې باره جوړه کړې ده. واه واه واه. ستا هغه وړه شیطانه خور څه وه اوس مې ترې باره جوړه کړې ده او بیا دې نیغ را وکتل زخمي دې کړم ځان نه دې خونکاره جوړه کړې ده خدایه د تخلیق نه دې قربان شمه څه دې مزېداره جوړه کړې ده او ماله وې راوړه 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 بنګړي او تا دې دلته باره جوړه کړې ده. واه واه ډېر ښه شعر دی. ماله وې راوړه 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 بنګړي تا دې دلته باره جوړه کړې ده ښکاري جوړه باسه راته ځان نه یې سمه دوکانداره جوړه کړې ده. ای زموږ د کلي خانه پښتانه ولې نه پوهېږي ګرانه پښتانه د نړۍ بازار کې هر څه وه ګران خرڅېدل پکې ارزانه پښتانه. ډېر ښه دی. واه. د نړۍ بازار کې هر څه وه ګران خرڅېدل پکې ارزانه پښتانه شرونو له به خلکو اخیستل ور روان به بېشانه پښتانه. واه 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 واه. په دښمن به مخامخ ور روان لګېدل به پکې شانه پښتانه رالویږي ډېر په ګرانه پښتانه وژل کېږي په اسانه پښتانه. ډېر ښه دی یار. واه. ګل کېدو له لږه پرېږده دا غوټۍ رژوي څه له خزانه پښتانه دوی په خپله قاتلان دي د خپل ځان راځوړن دي د ګریوانه پښتانه. دوی په خپله قاتلان دي د خپل ځان راځوړن دي د ګریوانه پښتانه ټول دې وخوړل مړېږي او که نه زما افغانستانه پښتانه. بال مصرف غوندې خلک کاروي باچا خانه پښتانه بال مصرف غوندې خلک کاروي باچا خانه پښتانه او ښه پوهېږي نه ړانده دي نه کاڼه خو خر شوي دي جانانه پښتانه. ډېر ښه دی. واه. که په یو ټغر عباسه شي راټول ماته به نه شي پهلوانه پښتانه. ډېر ښه دی باسې. واه. چې د ګلۍ که د باران شور دی کوټه کې ناست یم ښه وران شور دی بهر وتی نه شم ساړه مې کېږي چې دا په کوم ځای کې روان شور دی هلته بخر باد او باران غوسه دي دلته زما او د جانان شور دی. ډېر ښه. دنیا ورانېږي نه که لارې کښېنه ستا په غوږونو کې قربان شور دی. په درینڅه کې برېښنا پړک پړک کوي تندر غورځېږي د اسمان شور دی. زموږ د خټو جوړه شوې کوټه اباسه دې له د تاوان شور دی. ډېر ښه دی. بیا ووایه یاره. زموږ د خټو جوړه شوې کوټه اباسه دې له د تاوان شور دی. او د وریځو سوال مې کړی و باران ورسره راغی ریبار مې ورلېږلی و جانان ورسره راغی او جنت موسم د سحر نه پوهېدمه لونګ خوشبو ګلستان ورسره راغی. ډېر ښه دی. لمده و د یخنۍ نه رپېدل راغاړې ورته ما باندې لړزان ورسره راغی. لمده و د یخنۍ نه رپېدله راغاړې ورته ما باندې لړزان ورسره راغی او د کلي ماشومانو یو دم چغې کړې ویلي خوبونه د رښتیا شو په ایمان ورسره راغی. اباسه یا سپوږمۍ د څوارلسمې خواله راغله اباسه یا خو ستوری د اسمان ورسره راغی. ډېر ښه دی یار. واه. خبرې دې راټولې کړې غزل دې ورنه جوړ کو ما ومنل یاره څه په چل دې ورنه جوړ کو خواږه لفظونه دې په نوي خیال کې راوړل کمال دې وکړو څومره مکمل دې ورنه جوړ کو ما ټوله ورځ ویښتو کې ګومن ښکته پورته وړله تا صرف ګوتې ورلولې وربل دې ورنه جوړ کو. ډېر ښه شعر دی یار. ما ټوله ورځ ویښتو کې ګومن ښکته پورته وړله تا صرف ګوتې ورلولې وربل دې ورنه جوړ کو. د زړه په غلا مې څو ځلې خپل زړه له سزا ورکړه بیا دې هم مجبوره کړو غل دې ورنه جوړ کو. زموږ د ژوند هغه تصویر چې نه پوره کېدلو هنر ته مې ستا پام دی مکمل دې ورنه جوړ کو او اباسه ستا لاسونه نه وو زه خوب زنګولم په ښه دې خپله کت کړله سنګل دې ورنه جوړ کو. ډېر ښه دی اباسه. واه. دنیا که سل وارې ورانېږي مړه ورانه دي کې زما د زړه دنیا دې نه ورانې ودانه دي کې او موږ د اسلام نه خبره پښتو خوړلو هغه دې ډمه وي خو ما باندې تاوانه دي کې. ډېر ښه دی. موږ د اسلام نه خبره پښتو
وخوړلو هغه دې ډمه وي خو ما باندې تاوانه دي کی او هغه دې نور د بلې خطوله نه پرېږدو څوک هغه دې کور کې چېرته کښېني بندیوانه دي کی او د مجرد دا شعر چاته ډالۍ دی چې د مجرد سیلاب راولي زمونږ کلي ته دلته ودونه بیخي سخت دي لږ اسانه دي کی او د جنۍ پلار ویل عباس دې پسې خپله راشي لاس نه دې ونیسي او ځان سره روانه دي کی ډېر ښه دی عباس دی که نه دی دا خو چې وشي ښه به وي که نه زړیا ډېر ښه دې لاره کې یو بیره وه هر چا به را څنډله او چې زه به کله ورغلم نو ما به را څنډله او د دې بیرې دا بیرې به خوږې 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 وي بیخي به مړېدمه نه چې تا به را څنډله یادېږي دې چې مونږ به واړه واړه ورلاندې به مونږ ناست وو بابا به را څنډله باران و ګلی و سلی و ماښام و زر زر ټولولې چې اشنا به را څنډله عباسه ته باور وکړه چې ته به کله نه وې چې بیره ته مې زړه کې د هوا به را څنډله عباس تنها صاحب په ویډیو کې څه پیغام لري اخره کې خپلو کتونکو ته ډېره زیاته مننه پیغام لنډ پیغام ورکړم پیغام دغه دی چې د مور او پلار احترام وکړئ د مور او پلار قدر وکړئ کشران په سمه لاره کوي سمه لاره ورته وښایئ او لاس کې ورته قلم ورکړئ نه د لوب ټوپک نه تمانچه نه بل څه نه بل څه قلم ورکړئ سمه لاره ورته وښایئ چې راتلونکي هم ښه شي نور دا تقدیر بدل کړو بیخي ډېر ناکامۍ په لور روان یو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ قدرمن تاسو مننه خوشحاله شئ